په یو کلي کې یو سړي بلې ښځې او بچو سره اوسېدو چې نوم یې کلهان و. ډېر غریب و او اکثر به پرې لارې تېرېدی. د یو شپې یو چرګوټی ساتلی و. ورځ چې ډېر مجبور شو چرګوټي یې راټینګاوه چې هر څه یې کړي او ځان له پسه واخلو. هغه چرګوټي یې راټینګ کړو او بازار ته یې بوتللو او هر څه یې کړو او هلته بې یې د خوراک سامان واخیستو. کور ته راغی، ډېر خوشحاله و. خو لږې ورځې پس د خوراک سودا بیا ختمه شوه. چې دی بېروزګاره و، ډېر پریشانه و چې ډېر مجبور شو. فیصله یې وکړه چې دا سپی به خرڅ کړم. هغه سپی روان کړو او بازار ته یې بوتلو په دې نیت باندې چې دا له به خوراک سامان واخلي. یو کس سره د سپي خبره وکړه، هغه سپي یې په هغه خرڅ کړو او بیا را روان شو او بازار کې یې ځان له خوراک سودا واخیسته او په خوشحالۍ سره کور ته راتللو. وروریه دا سپی دې درله خدای بختور کړي. والا ټول خوشحاله شو، ځان له یې پارټي وکړه. سره دې ډېر په سور کې و. لږې ورځې پس بیا د خوراک سامان ختم شو او ټول پریشانه شو. کلهان اراده وکړه ځنګل ته روان شو چې هلته لرګي ووهي او هر څه یې کړي. یو د ونې خاله راغی چې هغه جړه کټکولې او نه جادويي وه. هغې ورته وویل ما حماقت کوه، زه به تاله د سرو روپۍ درکړم. د دې نه واپس د ونې د تنې نه سرو زرو پیسې راوغورځېدې. ګلهان ډېر خوشحاله و او یو تیله یې ترې ډکه کړه او په خوشحالۍ خپل کور طرف ته روان شو. د ونې شکریا یې ادا کړه. د دې نه پس سړي ډېر زیات مالداره شو او ژوند یې په خوشحالۍ وکړو. دې کیسه کې دا سبق دی چې موږ په هر حال صبر پکار دی. چې ستاسو دا ویډیو خوښ شوي زما چینل سره سبسکرایب کړئ. الله حافظ. بیل آیکن مه هېروئ.